د کاناډا شلاوریز کرکټ لیګ سیالۍ نن شپه پیلېږي. سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. همدا مهال تاسو ګورئ افغان ټایپس چینل. کوم افغان ټایپس چینل نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب یې کړي او سره څنګ کې د بیل نشان هم وهئ تر څو تاسو ته د سپورټ له نړۍ څخه مهم او جالب خبرونه در ورسیږي. د کاناډا شلاوریز کرکټ لیګ سیالۍ نن شپه پیلېږي. په دغه لیګ کې چې نن د جولای په 25مه نیټه په کاناډا کې پیلېږي، د افغانستان څخه یوازینی افغان لوبغاړی نجیب الله زدران هم لوبیږي، خو تر اوسه د ویزې د ستونزې له کبله کاناډا ته نه دی رسېدلی. په دغه لیګ کې 6 لوبډلې لوبیږي چې پکې به ټول ټال د اګست تر 11مې نیټې پورې 22 سیالۍ ترسره شي، چې پکې لومړی مشهوره هندی بیټسمن یوراج سنگھ هم لوبیږي. په نننۍ سیالۍ کې چې د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې پیلېږي، ټورنټو لوبډله له وانکور لوبډلې سره د لوبې ډګر ته ووځي، چې نننۍ سیالۍ کې به د برینډر مکالم، یوراج سنگھ، کیورن پولارډ، ګریس ګیل، انډرې رسل او شعیب ملک په څېر لوبغاړي لوبې نندارې ته وړاندې کړي. که مو ویډیو خوښه شوې وي درسره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ تر څو نور دوستان هم ورڅخه خبر او فایده واخلي.